نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. فضل شمالي والیم د خپل د یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ به د انګلیسي شپږمه زمانه پاست کنټینوس ټنس په کره پښتو او په اسانه لهجه ایکسپلین کوو. موږ سره اوسئ. پاست کنټینوس ټنس ته ولې پاست کنټینوس ټنس وایي؟ دې ته وایي پاست ځکه چې ټو بی وربس واز ورب پکې په پاست حالت کې استعمال شوي دي او د واز ورب مثبت حالت از ام آر ده. دې ته وایي کنټینوس ځکه چې ورب په کنټینوس یعنی آینجي حالت کې استعمال شوی او دې ته وایي ټنس بیکاز اټ از ون اف 12 ټنسز ځکه چې دا د 12 زمانو څخه یو زمانه ده. Past continuous tense definition یعنی تعریف shows an action which was or was not in progress at a particular time in the past. یعنی past continuous tense داس یو عمل مونږ ته راښيي چې په تیره زمانه کې په یو معلوم ټایم کې د جریان په حالت کې وي یا نه وي. لکه I was teaching past perfect tense in this time yesterday. پرون په همدغه ټایم ما past perfect tense تاسو ته تشریح کوو. یعنی پرون په دغه وخت کې یو عمل جاری و. نو پرون دغه وخت ویل کېږي پاست او جاری و کنټینوس او زمانه ده ټنس. د دې جملې کچېرې سوالیې ته اړو ډېر په اسانه کچېرې سبجیکټ موږ سره مفرد و واز سرته راوړوئ او د جملې په آخره کې سوالیې نشان او کچېرې موږ سره سبجیکټ پلورل و نو ور به سرته راوړو د جملې په آخره کې کوېسچن مارک. یعنی چې څنګه جمله جوړه شوې وه او په جمله کې کوم یو ورب و واز و که ور و که واز و واز به سرته راوړو د جملې په آخره کې سوالیې نشان او که ور و ور به سرته راوړو د جملې په آخره کې سوالیې نشان. او د منفي دپاره نو د دې واز او د ور نه پس صرف ناٹ ولګوئ. لکه I was teaching the class yesterday. Was I teaching the class yesterday? I was not teaching the class yesterday. په دغه ترتیب تاسو سوال مثبت او کوېسچن یعنی سوالیه درې واړه کولی شئ. امید لرمه چې په پاست کنټینوس ټنس ډېر ښه پوه شوي اوسئ. د نورو پښتو ګرامري ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن دباو کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.